ګرانو مرګرو یو ډیر افسوسناک خبر دی د پیښور د ټیک ټاک مشهور فیمیل سٹار سایکو ارباب په حق رسیدلې ده د حواله سره ویل کیږي دا چې سیما عرف سایکو ارباب په سوشل میډیا باندې وتا ټولو کته ډیره زیاته مشهور و دغه باره کې وینا کیږي چې یره د دې بیګا طبیعت خراب شوی او دا بیا لیډرینګ هسپتال ته راوړې و بیا دا یو څو غنټې التزیر علاج و او اوس تقریبا مازیګر ټیم کې د دې باره کې دا ویل کیږي چې دا په حق ورسېده او ما باقاعده تصدیق هم کا او باقاعده ویډیو ما په خپل وکړه چې کم کې دا وفات شوی دا ځنه ول تړلې ده نو د ډاکټرانو وینا دا ده چې یره د دې د معدې کې د سخړلیو یا د هغه وجینم کې دی شي هارت اٹیک هم کې دی شي خو ای وی چې مطلب دا مخ کې انویسټیګیشن کې پته لګي چې یره د دې مرګ د سوجې نشوي دي خو ابتدایي دا معلومات دي چې یاره سایکو ارباب چې کم دا هغه په حق رسېدلې دا څنګه چې ما تاسو ته وینو دا په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته اکټیو وه په زرګونو لکونو چې کم دي د دې فالوورز او پیښور څخه چې ټوله صوبه کې سایکو ارباب یو نومو خلکو پیژنده دا په حق رسېدلې ده مزید چې په دې حوالې سره بیا ماته څه معلومات کیږي نو هغه به زه تاسو راکوم خو اوسه پورې چې کم معلومات دي نو هغه همدغه دي څنګه چې ما تاسو ته وویل چې بېګا د دې طبیعت خراب شوی نو بیا د هسپتال کې واسو ګنټې بیا ډاکټرانو ډېر کوشش وکړو چې دا بچي خو اوس مازیګر چې کم دی دا په حق رسېدلې ده مزید چې څه انفارمیشن وي زه به ضرور تاسو سره شیر کوم ملګرو د سایکو ارباب چې کومه واقعه مخې ته راغلې ده هغه واقعې کې چې کوم شکونه دي هغه رو ترو سیوا کیږي دوه قسمه خبر راځي د هغې د مرګ حوالې سره یو کې خو دا ویل کیږي د دې کوم لاش چې و هغه په کور کې میلاو شوی دی او بل اړخ ته چې کوم خبر راځي چې د دې کوم مرګ شوی دی هغه په هسپتال کې شوی دی ملګرو پولیس د ډیر تفتیش نه پس دا وایي چې د دې مرګ په کور کې شوی دی ملګرو پولیس په پوره کوشش رانیولې دی چې د سایکو ارباب قاتل ته ورسي